د خارق بیماری چې ډیره زیاته شوې ده او ډیر زیات مریضان مونږ ته راځي او دا وایي چې ډاکټر صاحب مونږ چېرته نه علاج وکړو خو ټیک شوي نه یو. په دې ټایم کې ستاسو علاج ښه برابر دی، خو په دې ټایم کې څوک چې علاج وکړي هغه په دې ټایم کې یو غټه غلطي کوي. غټه غلطي دا ده چې کله هم تاسو د خارق علاج کوئ، کم چې سکیبز دی نن سبا چې ډیر زیات خور شوی دی، تاسو په خاندان کې چې چاته هم د خارق بیماری لګېدلې وي نو هغو ټولو ته په یو ټایم باندې علاج ضروري دی. او د هغې سره سره ستاسو کمې بشترې کم کمبل یعنې هغه څیز کم چې ستاسو په استعمالات کې دی هغه به تاسو په ګرمو اوبو باندې 2-3 ځلې وینځئ او د هغې نه بعد بیا تاسو یو هفته هغه معیار ته ورکړئ. هغه څیز به تاسو دوباره نه استعمالوئ په کم څیز کې چې تاسو ته دا د خارق بیماري لګېدلې وي. روزانه به تاسو کپړې چینج کوئ، هغه لوشن، هغه کریم، هغه میډیسن به تاسو استعمالوئ کوم چې تاسو ته ډاکټر د دې بیمارۍ دپاره درکړی دی. په دې کې غټه او ضروري خبره دا ده چې کله هم تاسو علاج کوئ نو په خاندان کې څومره هم بیماران چې دي چې د هغوی ټولو په یو ځای باندې علاج وشي نو دا بیماري ختمیږي. که چېرې یو انسان علاج وکړي په خاندان کې نورو ته وي نو چا چې علاج کړی دغه کس ته دوباره بیا دا بیماری راشي، ځکه چې دا بیماری داسې ده چې دا د سرمنې نه هم لګیږي او د کپړو نه هم لګیږي. یعنې که چا په کپړو کې یا د چا په سرمن کې د بل انسان کپړو یا سرمنې سره ټچ شي نو دا بیماری ورته لګي چې دې ته سکیبز بیماری ویلی شي. نو دا بیماری څنګه راځي، د دې نه به موږ ځان څنګه بچ کړو، د دې علاج څه د بیمارۍ نه وړاندې او د بیمارۍ نه بعد. مکمل ویډیو په دې باندې اپلوډ شوې ده نو د هغې لینک به تاسو ته په کمنټ کې میلاو شي، تاسو هغه مکمل ویډیو وګورئ او دلته ځکه نه اپلوډ کیږي چې دا ریل شارټ ویډیو ده نو په دې کې مکمل ویډیو د 1.5 منټ نه زیاته نه اپلوډ کیږي. شکریہ. الله حافظ.